چا صاحب ته دې ډالۍ وي چې داسې نظر الله درکړی چې دنیا لیدی شي او که لږ د ځانه بهر ووتې نو ما لیدی شي داسې نظر الله درکړی چې دنیا لیدی شي که لږ د ځانه بهر ووتې نو ما لیدی شي زه سبا ځم مسافرۍ له نن ورځ ماله راکه مړه د کور کلي یاران خو سبا بیا لیدی شي ډېر دا چې مړه ته په د مازدیګر نه وزګار وې نو ولې ما کومې پولې وهلې خو دلته ناست نو وزګار نه غلام نوره هلته به نه ګورې کیمرې ته به ګورې غریبانان داسې دي پیریان د خدای په لاس ورکړه چې تا د غریبانان مالداران وښیي د یو وخت رزق په دوه نیمې دیاړۍ جوړوم د اوبو په ګوټې خورم وړې وړې نوړۍ جوړوم او په ما مینه به واده کومه خو شرط په دا وي نه د امیل وس لرم نه ورله والی جوړوم او ساده سړی یم رښتیا رښتیا به وغږېږم زه هغه نه یم چې خبرو له لکۍ جوړوم ډېر ساده سړی یم رښتیا رښتیا به وغږېږم زه هغه نه یم چې خبرو له لکۍ جوړوم ډېر باچا صاحب ته دې ډالۍ وي دا ټول شعرونه ګل منیر ورور خواخوا کېناسته خو لکه د هغه ذکر په کار دی که نه نه باچا صاحب ته خو خامخا دوه شعرونه به ډالۍ کوم باچا صاحب ته دوه شعرونه خیر ګل منیر خو وایي نحوه لکه دا به کې راوله ګورې او که نه ده وی چې نه مو ته ډالۍ په خپله زخر خوري ستا ښه دوی دې لا خوړلې نه ده او پیالۍ پسې بیا کړنګې خو بیا هم زمونږ نه ښه وې داور ورو ډز وکړو دوستي چل وکړو مخکې وویلې دې وجې نه خو زه دلته کېنولی یم چې دی پکې کیسې نه کوي بند کړی یم دلاور الله دې وبخه نو چا صاحب ته دې ډالۍ وي چې داسې نظر الله درکړی چې دنیا لیدی شي او که لږ د ځانه بهر ووتې نو ما لیدی شي داسې نظر الله درکړی چې دنیا لیدی شي که لږ د ځانه بهر ووتې نو ما لیدی شي زه سبا ځم مسافرۍ له نن ورځ ماله راکه مړه د کور کلي یاران خو سبا بیا لیدی شي ډېره مننه دا مې لګولی دی بېګانه یو څو خبرې پکې وکړه خبرې پکې څه وکړم خو راځه کښېنه چې نور مایلس کوم ډېره مالا کوم مړه یو څو شعرونه ووایه دغسې ډېره نیازه کوي هغه وریجې پخوي نور به راته غوړه شوله نو بس بیا خو ته شعر نه شې ویلی باچا بنیري ته باچا صاحب ملګری دی بیا هغه ته ډالۍ وي مننه ګل منیر ورور وی چې د دوو شعرونو په ځای ورته څلور شعره ډالۍ کا نه هغه ته سره ډالۍ کې داسې وي